دا خاورې ده وایي چې افغانستان کې خو هغه بلډینګ به کله جوړېږي وایي 150 منزله نه پرېږده وایي 200 منزله جوړوم برج خلیفه جوړوم مه کوې مه ولئ مه کوې مه ولئ روسانو زمونږ د کلي ماشومان او ځوانان دغه سیمې ته راوتلي دي ډېر زیات خوشحاله دي دوی له دغه واورین موسم څخه ډېر زیات خوند اخلي په هر ځای کې د واورې جنگ روان دی واورې ویشتل نو بیا ډېر زیات خوند کوي دغه ځوانان تاسې ګورئ نو دغه واوره دوی راوړي له دغه ځای نه به یې وړي نو هغه سر ته به یې ورپورته کوي دغه وګورئ تاسې دوی لګیا دي تر څو چې لا هم دغه پورته کړي دوی غواړي چې دا اوس یو څه لږ کم کړي ونیسئ 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 پورته کړئ شاباس ونیسئ په ټولې ونیسئ هله ورلاندې شئ هله ځوانانو لکه چې زورم ختم شو کش کوي دوی برج خلیفه ته شکست ورکوي وایي سعودي هم جوړوي سعودي نه مخکې مونږ جوړو دلته ښه دا اوس څنګه ورپورته کوئ کرنګ پسې راولی څه شی پسې راولی کرنګ کري صاحب څنګه کري صاحب احسان هغه د بین سټوک هم راغلی افغان بین سټوک دوی ته مونږ کله کله دغه سټوکس نه دی بین سټوکس دغه تاسې وګورئ ډاکټر صاحب عبدالواحد دا زموږ د ټیم یو بهترین الراؤنډر دی کله کله زه ورته کینو براین یعنی لوبراین آیرلینډ په ټیم کې نه دی زه کله کله هغې نه ورته وایم دا واورې کنډوکې غټ شوی دی دوی دا غواړي چې دا کم کړي او بیا یې پورته کړي دغه چې دی بیا جورج ډاکریل خو تاسو لیدلی که نه دی باندې بیا ما د ډاکریل نوم ایښی دی سمه ده دا ډېر کیچونو کې ډېر زیات تکړه دی دا وروره خوست ولایت باک ولسوالۍ او خانان آباد هغه سیمه ده چې دلته بالاخره هغه د واورین موسم دی واوره هم ورېږي نو دوی پکې دغه د برج خلیفه ته ورته دغه شان دی یو منار شان دی جوړ کړی دی ښه واوره لا هم راتیزه شوه بنقشه شوی خو به نه یې درنه دغه بلډینګ خاورې صاحب
ها وای مونږ نو ورکه شوي ده پکې نو انجینرانو ته ضرورت دی چې یو انجینري ټیم پسې راولو که نه کنسټرکشن والا او ورته دې خوا راشه کمان کمان پر ابي خو یا به مين یا به ډاکټر یا به بل هغه دفتري ولا وي خو جوړ تازه سلیپ کوی شي په سلیپ والا نه ده ها ها ما نه پیونه کې